نن د هیواد د ښوونیزو او لوړو زده کړو بنسټونو د پیاوړتیا ملي کنفرانس د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون تالار کې د یو لړ پرتمینو مراسمو په ترڅ کې جوړ شو. په یاد علمي کنفرانس کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله اغا، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ الحدیث نظام احمد ندیم، د یادو وزارتونو یو شمیر معینانو، مرکزی رئیسانو، استادانو او د ښوونیزو بنسټونو مسؤلینو حضور درلود. غونډه د الهي سپېڅلي کلام د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د هیواد د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر علم او پوهه د ټولنې د ښېرازۍ لپاره بنسټ وباله. الحمدلله اسلامي نظام راوستلی، امنیت سراسري په ټول افغانستان کې موجود دی. اوس به د ملک د ترقۍ لپاره په مختلفو بخشو کې، هم د سیاست په میدان کې، هم د اقتصاد په میدان کې، هم د طب په میدان کې به خپل ملک په پښو درو او مخته به وړو. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله اغا د هیواد د ښوونیزو او لوړو زده کړو بنسټونو ملي کنفرانس د علمي او تحقیقاتي ډګر په پرمختګ کې د اساسي ګام په توګه یاد کړ. همدارنګه نوموړي په خپلو خبرو کې ګډونوالو ته د پوهنې وزارت یو شمېر سترې لاسته راوړنې داسې تشریح کړې. د تعلیم او تربیه د ودې لپاره زموږ هڅې او کوششونه روان دي او یو څو نمونې به یې دلته تاسو ته وړاندې کړم. اول، د پوهنې وزارت تشکیلاتي جوړښت اصلاح شوی او د یو متوازن او معیاري معرف لپاره مو یو مؤثر او نتیجه محوره تشکیل رامنځته کړی چې پر اساس به یې انشاءالله په ټول هیواد کې با کیفیته او په وخت سره تعلیمي او تربیتي خدمات رسیږي. دوم، په ټول هیواد کې د پام وړ دیني مدارس، دارالعلومونه، دارالایتامونه او نور دیني مراکز رامنځته شوي، د اسلامي زده کړو نصاب اصلاح شوی او همداراز د زده کړو بهیر کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. دریم، تر شپږم ټولګي پورې د ښوونځیو نصاب اصلاح شوی او له شپږم پورته هم د نصاب پر اصلاح باندې په چټکۍ سره کار روان دی، تر څو د هیواد بچیان مو په کامل اسلامي او ملي روحیه وروزل شي. د نصاب د اصلاح څخه مراد د یو ګټور او مؤثر تعلیمي بهیر روانول دي چې په اوسنیو شرایطو کې ورته اړتیا ده. د ولایتونو او ولسوالیو په کچه مو د ښوونکو مسلکي پراختیا تر عنوان لاندې علمي او مسلکي ټیمونه رامنځته کړي چې د ښوونځیو، مدارسو، دارالعلومونو، دارالفازونو د ښوونکو علمي او مسلکي ملاتړ وکړي، ارزونه یې وکړي، د زده کړو برنامې ورته تنظیم او علمي ظرفیت یې لوړ کړي چې دا د تعلیمي بهیر د کیفیت لپاره ډیر مهم اقدامات دي. پنځم، د شهادتنامو سیستمونه الکترونیکي شوي، د منابع بشري د معلوماتو پر سیستم کار روان دی چې ژر تر ژره به فعاله، همداراز د شفافیت او کاري اسانتیاو برابرولو په موخه ټولو هغو برخو ته به الکترونیکي سیستمونه فعال شي چې اړتیا ورته ولري. اووم، د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هیواد کې د تعلیم او تربیه لپاره د یو خوندي او سالم چاپیریال رامنځته کولو په موخه 972 ښوونځیو لپاره معیاري ودانۍ جوړې شوي او هم په پام کې ده چې د شته امکاناتو او ملاتړ کوونکو ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو په مرسته د هیواد په ګوټ ګوټ کې د تعلیمي مراکزو لپاره معیاري ودانۍ جوړې کړو. شپږم، الحمدلله د تعلیم او تربیه څخه د ملاتړ لیدلوری پراخ شوی چې پام کې لرو د ټولنیزو او فرهنګي برنامو له لارې د پوهنې د ودې او ترویج لپاره د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو ملاتړ او حمایت جلب کړو. په همدې موخه د یو باکیفیته او متوازن معرف لپاره زموږ هڅې دوام لري. په پام کې ده چې د یاد علمي کنفرانس په ترڅ کې به د هیواد د یو شمېر علمي شخصیتونو او استادانو له لوري ګڼ شمېر علمي او تحقیقاتي مقالې د ښوونیزو بنسټونو لپاره د پیاوړتیا په موخه ګډونوالو ته وړاندې شي.